خوبونه یا به وسوسې والا خوب وي یا به شیطانی خوب وي یا به چرته وهمي خوب وي او د پیغمبر علیه السلام خوب دا د هغې دپاره څه دی لکه وحي وي خبره پېښ شوې لکه ابراهیم علیه السلام خوب لیدلی او په خوب کې دا ولیدل چې ابراهیم علیه السلام وایي چې زه د خپل زوی حضرت اسماعیل علیه السلام ذبح کوم نو دا خوب د ابراهیم علیه السلام دپاره څه وه لکه وحي وه حضور پاک صلی الله علیه وسلم خوب ولیدو پیغمبر علیه السلام وایي چې ما خوب ولیدو چې زما سره خپل ملګري صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین چې له ما سره روان دي او لاړو مونږ مکې ته او د بیت الله نه طواف کوو پیغمبر علیه السلام دا خوب لیدلی نو او د حضور علیه السلام خوب هغه الله پاک بیا رښتیا ویلو خو د هغې نه مخکې یو واقع راغلی هغه ما تاسو ته ویلو چې پیغمبر علیه السلام د حدیبیې په مقام باندې کافرانو منع کړو بیا صلح وشوله بیا د هغې نه پس پر روان کال باندې صحابو حضور علیه السلام ته وی د الله محبوبه تاسو چې وی چې ما خوب لیدلی دی او د ستاسو خوب دا به الله رښتیا کوي نو دا خوب به د ستاسو کله رښتیا کیږي سخت کال کنه بل کال که بل کال پیغمبر علیه السلام ورته ویل وی تاسو ته خو ما د کال تعین کړی نه دی چې او را روان کال خو مې تاسو ته معلوم کړی نه دی خو یو کال به خامخا ځو او مقه شانتې وشوله چې کله الله پاک وغوښتل حضور پاک سره د خپلو ملګرو را روان شو او مکې ته راغی بیت الله نه طواف وکړلو عمره وکړله بعضې صحابه کرامو سرونه کټا کړل بعضې صحابه کرامو صرف څه دی قصر یې وکړلو قصر مطلب دا چې د دې ویښتو نه څه دی لږه حصه دلته کټ کي لږه دلته کټ کي لږه دلته کټ کي نو دا دواړه جایز دي یو حلق دی یو قصر دی چې کله عمره وکړي نو د عمرې نه پس په یا دا سر کټاکې که سر نه کټاکې نو بیا به څه دی لکه قصر به کې قصر مطلب دا چې د دې سر د دې درې واړو طرفونو نه به څه دی لکه د دې دومره په مقدار سره ویښته سرې دا به کټ کړي خو افضل به کې لکه سر کټاکول دي حضور پاک نه څه دی لکه حلق یعنی سر کټاکول څه دی ثابت دي او که چا د عمرې نه پس سر کټا نه کو او لږ ویښتې دلته کټ کړو لږ یې دلته کټ کړو نو هم ټیک دي دا د صحابو نه څه دی لکه ثابت دي او افضل به کې څه شی دی لکه سر خریل دي ښه لکه نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم چې لاړو او هغه خوب چې دي کله عمره وکړله نو صحابو حضور پاک ته وی د الله محبوب وي هغه خوب د ستاسو رښتیا شو چې عمره وکړله وی د الله محبوبه د ستاسو هغه خوب څه د الله پاک رښتیا کړو بیا ورپسې په دې دویم آیات کې محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینهم لومبی صفت الله پاک زمونږ د پیغمبر علیه السلام دا بیانې الله پاک د آیات کې الله وی حضور پاک صلی الله علیه وسلم متعلق الله وی اے پیغمبره ته ما د خلقو ته لیږلې دپاره د څه د هدایت او دویم نمبر دا چې داسې دین مې درله درکړی چې دا دین به غالبه وي غالبه اسلام غالبه دین دی ګورې لکه دا نور باطل مذهبونه نه دي دا باطل دي دا الله ته ناخوښه دي واحد اسلام دی چې دا غالبه دی دا به تر قیامته پورې انشاءالله غالب وي دریم نمبر صفت الله وی محمد رسول الله د مکی کافرانو بداوی ابو جهل او داسې نور ډېر سردارانو موږ به صرف تا ته محمد وایو وی رسول الله به درته نه وایو خبره پېښه لکه وی صرف محمد به درته وایو او رسول الله به درته څه لکه نه وایو نو الله پاک د هغې د قهر او د هغې د ضد څه دی د آیات نازل کو محمد رسول الله الله وی دا محمد صلی الله علیه وسلم الله وی دا زما د طرف د څه دی پیغمبر راغلی هلکه دې کې اوس یو نقطه ده 28 آیات دی لکه اخیری رکوع ده سوره فتح کې اخیری رکوع ده شپږشتمه سپاره معلوم شو ورکړه ان شاء الله چې مخربه ما ته وښه لکه الکه دلته الله پاک د پیغمبر علی السلام صفت ذکر کړي رسول الله یعنی د الله پاک د طرف د سړي را لګلې شوی پیغمبر
یو رسول دی یو نبی دی لکه دا ذهن کې کینه وي یو رسول دی لکه یو نبی دی په دې کې فرق دی لکه رسول هغه ته ویل کېږي چې هغه ته د الله د طرف نه کتاب ملو شوي شریعت ملو شوي پیغمبري ملو شوي هغه ته ویل کېږي رسول وته ویل کېږي دا زموږ د پیغمبر صفت چې الله ورله کتاب هم ورکړو شریعت هم ورکړو پیغمبري الله ورکړو او یو ته ویل کېږي نبی یو ته ویل کېږي څه شی لکه نبی پیغمبر ته نبی ته الله پاک پیغمبري ورکړي وي او کتاب او شریعت یو ته نه ورکړي په دې ځان پوي کې خالق یو رسول دی یو نبی دی رسول جدا دی نبی جدا دی نبی ته الله تعالی پیغمبري ورکړي وي خو کتاب یو ته نه ورکړي لکه حضرت هارون علیه السلام حضرت هارون علیہ السلام پیغمبر او خو کتاب تعالی نو ورکړي موسی علیہ السلام رسول او نبی موسی علیہ السلام تعالی کتاب ورکړو پیغمبري الله ورکړي وا او شریعت هم الله ورکړو او زمون په رسول الله مبارک کې دا ټول صفاتونه جمع نبی او رسول ورلا الله پیغمبري ورکړي وا د الله خيري پیغمبر ورلا الله شریعت او کتاب دا الله پاک وی وی کافرانو وی کتا سو پیدا زلو ټپ چوي کنا او دي چوي او محمد رسول الله وی دا محمد صلی الله علیه وسلم الله وی دا زما د طرف نه پیغمبر دی دا یو دا د پیغمبر علی السلام صفات شلو اوس ورپسې والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینهم الکه دا اوس د پیغمبر د صحابه د پیغمبر د ملګرو صفات دی اسه بختور خلق ګورا الله پاک وی پیغمبره تاسو سره چې دا کم ملګری دي دا کم ملګری د ملګرو نه لکه غټي کې څوک مراد صحابت مراد څوک مراد لکه صحابت مراد دي الله وی پیغمبر استاد صحابه استاد ملګری اشداء علی الكفار د جهاد په میدان کې په کافرانو باندې سره سختی کوونکی یعنی د جهاد په میدان کې په کافر باندې بیا نرمي نه کوي لکه د بدر په میدان کې د کافرو تعداد 1000 او د مسلمانانو تعداد څومره 314 خبره پیښ وی لکه او د شپې نه چې دي مسلمانانو نیمه شپه کې عبادت کو نیمه شپه خوب کو خو آرام شول او د شپې نه الله پاک باران وکړو او د ساري او د شپې نه کافرانو چې څوکړل هغه شرابونه وډمه وګډولې او چې څنګه سهار شولو مسلمانان لاندې په شګل نظمکه باندې کافران داسې پوچت زیبانو هغه مکمل خټو او چې څنګه کافران مد خیمون راوتل بخپې به خویدلې ال د ټول شپار هم توګلم کړو بس په به خویدلې کافران او بدل ته وتلان دي مسلمانان خشاش بشاش ولاړ الله پاک سورہ انفال کې دا غي ذکر کړي هغه وته تکړه ولاړ او چې دی برو خویدل دا کافران په دې خټو کې بدل ته مسلمان مو ته ولاړ صحابه کرام په اتوره به تسل خبره باندې پیښ وي نو الله پاک وی د صحابه صفت بیانې وی د جهاد په میدان کې د صحابه کرام په کافرانو باندې څه لګا سختی کوونکې دي او رحماء بینهم تراهم رکعا دیم صفت د صحابه الله دا بیانې وی کافر سره خو سختی کوونکې دي او خپل منځ کې مینه محبت کوونکې دي صحابه ګوره په خپل منځ کې د یو بل نظر دل قربانې دي یو صحابي چې به غریبو بل به مالدارو را به مال به سره تقسیم کوي دا اول د نیم ستو د نیم زمان دا سیملګرتیا دا سیمینا محبت کله چې پیغمبر علی السلام لاړو مکې نه مدینه ته دا شان مکې نه چې مدینه ته لاړو نو چې کم انصارو د اغه زید مدینه منوره او کم مهاجرو اغه انصار صحابه مهاجرینو صحابو ته وی مالونه ورسره تقسیم کړ باغات ورسره تقسیم کړ یو صحابي مهاجر صحابي لراغله وته وی دومي بیبيان دي دوا او په دې دوړ بیبيان کې به یو د طلاق کم هغه وزتا ته په نکاح کا دا سیمینا محبت یو بل سره د سیمینا محبت د یو بل نظر دل قربان دل دا دویم صفت شو تراهم رکعا سجدا سالورم او پنځم صفت الله پاک د صحابه دا بیانې وی صحابه کرام هغه خلک چې رکوع کوي او سجده کوي خدای دې موږ کې دا صفاتونه پیدا کړي دا کافر باندې سختی کوونکی یو بل سره مینا محبت ساتل رکوع کول سجده کول دا صحابه صفت دي او دا داسې صفاتونه چې الله پاک په خپل ذکر کوي الله ته وخت دلوره یبتعون فضلا من الله او بل داورا وی غواړي د الله پاک فضل ورضوان او رضامندی
الکه د الله نه خپل د الله نه د فضل سوال کوي او د الله نه د رضامندۍ سوال کوي. دا د چا صفت ده؟ د صحابه صفت ده. اتم اوم نمبر صفت سیماهم فی وجوههم. الله پاک کوئی صحابه هغه خلق دي چې د دې په مخونو کې بسره نور زلیږي، هغه د سجدو اثرات په دې په مخونو کې وي. کم سړی چې ډېر عبادت کوي کنه خدای دې موږ تاسو ټول توفیق راکړي او ډېر سجدي کوي او ډېر عبادتونه کوي، د دې په دې مخ کې څه یو نورانیت زلیږي. په خبره پیښه لکه هغه د سجدو او هغه د رکوع هغه اثرات د دې په دې مخ کې الله پاک سره پیدا کړی دي. بل ورا نهم نمبر صفت ذالک مثلهم فی التورات. دا مثال د دوی په تورات کې مل ذکر کړی دی. لکه وښه تورات په چا نازل شو؟ په موسی علیه السلام. په چا لکه موسی علیه السلام. او انجیل په حضرت عیسی علیه السلام. حضرت موسی علیه السلام د حضور پاک نه 4000 کاله څوک یا د څوک 6000 کاله مخکې تیر شوی دي او عیسی علیه السلام د حضور پاک نه 600 کاله مخکې تیر شوی. دا غي نه مخکې بیا حضرت موسی علیه السلام تیر شوی. موسی علیه السلام نه پس بیا عیسی علیه السلام پر ډیر پیغمبران بیا راغلي. دا د بنی اسرائیل اخیری پیغمبر حضرت عیسی علیه السلام. ډیر پیغمبران دغه منځ کې راغلي. خورا الله پاک د پیغمبر د صحابه صفت د موسی علیه السلام په کتاب کې ذکر کړی چې په آخره زمانہ کې به محمد رسول الله برازي صلی الله علیه وسلم او داغه د ملګرو صفت دا چې هغه په دین باندې سره مضبوط ولاړ. خدای دې موږ کوم دا صفات سره لکه راوستل کی. ومثلهم فی الانجیل او د صحابه صفت الله پاک په انجیل کې کړی دی. خبره پېښوي کزرع اخرج شطه فآذر فاستغلظ. یعنی د دې صحابه صفت دا سړي الله پاک وي لکه په مثل د یو اونې چې هغه اونه کله زرغونه شي او بیا مضبوطه شي او خپل ساګي او شاخونه خواره کی او خلکو ته فایده رسي. دا د چا صفاتونو؟ دا د صحابه صفاتونه. دا لس یو لس صفاتونه د صحابه الله پاک سره په آیات کریمه کې ذکر کړی دي. ګوره ورته دې سره د دې آیات نه چې ته شان تفسیر ګوري کنه تفسیرونه نو تر د سار ناواله کنه چې شروع چې تر د ماقام نه ختمي او چې د ماقام نه شروع کې د صحابه صفاتونه تر د بل سار نه ختمي. دومره ډېر صفاتونه دي صحابه. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. بشک چې رښتیا خودلې د الله په خپل رسول ته هغه خو په حق سره لتدخلن المسجد الحرام چې خامخان نوزه تاسو مسجد حرام ته ان شاء الله کله پاک مستلا امنین د امن او امان سره محلقین چې بعضی خلق با بعضی صحابه کرام با سرونه خرون کی وی نه کټا کون کی به رؤسکم خپل سرون لرا ومقصرین او بعضی بکمون کی وی د خپل وختو لرا لا تخافون نبیریږي تاسو فعلم نقوه الله پاک ما به اسبان لم تعلموا چې تاسو به نه پوهیدل فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. نو مقرر کړ د دینه خوا فتح نږدې. والذي الله ذات ارسل رسول چې لګل د خپل رسول بالهدى پنی غلار باندې و دین الحق او په دین حق باندې ليظهره على الدين كله. دې لپاره چې غالب کړي د دین په ټول دینونو باندې. وکفى بالله شهيدا او کافی دی الله گوا محمد رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم رسول دی الله. والذین خلق معه چې د هغه سری دي اشداء علی الكفار چې هغه زور ور دي په کافرانو باندې رحماء بینهم چې مهربان دي په خپلو کې تراهم رکعا سجدا او تبویني دوی چې کله رکوع کوي کله سجده کوي یبتعون فضلا من الله غواړي دی فضل الله تعالی ورضوان او رضا مندي سیماهم فی وجوههم او د دې د بندګۍ نخبه په مخونو کې بوي من اثر السجود د اثر د سجدونا. ذالک مثل فی التورات دا مثال دی د دې په تورات کې ومثل فی الانجیل او دا مثال دی د دې په انجیل کې کزرع اخرج شطه فآذره لکه یو پسند چې راوستلو او خپل تیغه فاستغلظ فاستوى بیا هغه تیغه مضبوط کړلو بیا هغه پسند نورم سخت شلو فاستوى بیا هغه ودرېدو على سوقه یعنی په خپل تن باندې يعجب الزراع ليعيذ بهم الكفار چې خوشالوي زمیداران لرا دا ترقی ورکړه زکا چې غوسکړي دي چې غوسکړي په کافرانو باندې. وعد الله الذين امنوا وعد کړی د الله پاک دا کسانو سره چې ایمان راوړو وعملوا الصالحات
الصالحات عمل يكون نیکو منهم لدینا مغفرة واجرا عظیما د دې سره الله پاک وعده کړی د بخښنې او د اجر لوی. صدق الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين وعلى آله وأصحابه أجمعين. یا الله موږ سویل که زمونږ څه کمی شوي خدای موږ ټول معاف کړي. یا الله موږ ټول دا درس په خپل دربار کې قبول کړي او خدای پاک اجرونه ثوابونه پرې راکړي. خالق العزله دا چې کوم ملګري مشران کشران ناست دي خدای د چا څه مشکلات ختم کړي. خدای پاک په دې درس کې د صحابه کرامو صفات ذکر شول. یا الله د هغې صفات موږ ټولو کې راوستي. یا الله د هغې صفات موږ ټولو کې راوستي. خدای موږ ټولو نه راضي شي. موږ ټولو په حال باندې رحم وکړي. یا الله د رمضان المبارک کل بختور د برکت میاشت را روانه ده. یا الله موږ ټولو ته ورسوي او خدای پاک دا روزي راته اسانه کړي د عبادت کولو توفیق پکې راکړي او خدای موږ ټولو پکې یا الله بخښنه مغفرت نصیب کړي. خدای زموږ ټولو ته راضي شي. وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله وصحبه اجمعین.